عذاب قبر عزتمندو زمونږ او ستاسو مخې ته یو سخت پاټک دی چې د هغې بیان وضاحت زما مقصد نه دی، لیکن داسې سبب عمل شته دی چې د دغې عذاب نه الله جل جلاله موږ او تاسو بچ کوي. څه شی دی؟ هغه هره شپه تبارک الذي صورت ویل دي. حدیث کې راغلي 10 آیات دي، وایي من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. سبحان الله. چا چې هر شپه تبارک الذي صورت ولستو الله به د عذاب قبر نه بچ کی. دا شپه چې کوم دا د ماښام نه شروع کیږي، یعنی د ماښام نه وروسته که دی ویله، ماخوستن نه وروسته دی ویله، پرېوتونه د مخکې ویله، دا ټول ټیمونه دې ته شامل دي. څونه اسانه عمل او څومره لویه بدله ده په دې کې، سخت عذاب د عذاب قبر د دې نه بنده مسلمان بچ کیږي. د پکار د هر یو ورور او خور ته چې په دې باندې عمل وکړي.